په افغانستان کې د ترکیې هېواد د مرستې او انسجام ریاست یا ټیکا له لوري د بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو له یوه روزنیز مرکز سره د ګڼ شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکو او لوازمو مرسته وشوه. د ټیکا مرستندویه دفتر مسؤلین وایي د بې سرپرسته او اړمنو افغان ماشومانو لاسنېوی به دوام ولري او غواړي په بېلابېلو ولایتونو کې د بې سرپرسته افغان ماشومانو د روزنیزو مرکزونو سره مرستې وکړي. زموږ په مرستو کې اړین خوراکي توکي او ټول هغه لوازم چې ماشومان ورته اړتیا لري شامل دي. سبا د بې سرپرسته ماشومانو د تایمسکن له روزنیز مرکز سره هم د ژمنیو توکو مرسته کوو. د ترکیې هېواد دا ډول مرستې به په راتلونکي کې هم له افغان ماشومانو سره دوام ولري. ما هر چیزی که آوردین به همش ضرورت داشتیم و ما از کشور ترکیه زیاد تشکر میکنیم که به ما از کمکایشان ادامه بدن و همچنان این کمکایی که آوردن بسیار ضرورت داشتیم برشان. تشکر از کشور ترکیه که به ما کمک میکنه، کمکایشان ادامه داشته باشن. به این کمکایی که آوردن باز هم تشکر میکنیم. دا په داسې حال کې ده چې په ټول هېواد کې د بې سرپرسته او ځپل شویو ماشومانو شمېر تر 4 میلیونو رسیږي، هغه چې د مرستندویه بنسټونو او مؤسسو اړینو مرستو ته اړتیا لري. خو بل لوری په هېواد کې د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو د 80 روزنیزو مرکزونو له ډلې اوس مهال یوازې 42 فعال دي چې تر 6000 ماشومان پکې ساتل کیږي. بل لوری د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند د بې سرپرسته ماشومانو د روزنیزو مرکزونو رئیس فیضان احمد کاکړ هم د افغان ماشومانو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بولي. دی له نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو څخه غواړي چې له افغان ماشومانو سره خپلې بشري همکارۍ ډیرې کړي ترڅو د ماشومانو پر وړاندې د ګواښونو کچه ټیټه شي. و از دنیا و جامعه جهانی تقاضای ما است که اطفال پرورشگاه قبلا هم در معرض خطر بودند و فعلا هم امو خطر برشان ادامه دارند، چون ما به تعداد بیشتر از 4 میلیون طفل یتیم و بی سرپرست و آسیب پذیر در سطح افغانستان داریم و اینا کلشان زیر خط فقر زندگی میکنند و به یک حمایت خاص و به یک حمایت جدی اینا نیاز دارند. دیگه تقاضای ما است که اطفال اینا تنها نبمانند و بعضی اطفال چی از بعد غذا، چی از بعد مواد زمستانی است و چی از بعد کمک ها است، باید یک رسیدگی عامتان برشان صورت بگیره. دا په داسې حال کې ده چې په هېواد کې د جګړو او ناخوالو له امله شاوخوا 2,50,000 ماشومان یتیمان شوي چې له شدیدې بېوزلۍ او فقر سره مخ دي او اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري. فرید عتیقي، روهي نیوز، کابل.